سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، یو ځل بیا مان الله احمد زی ستاسو په چوپړ کې د بوژور کمپیټریټ یا په انګلیش کې هلو کمپیټریټ په نوم چې موږ تاسو په پښتو کې ورته سلام وطنوال وایو یا کوم خلک چې زموږ تاسو د وطن د هغې ته سلام ورکوو. دا البته دا کوم نوټ چې زه جوړوم د دې عنوان ده یا د دې د عنوان لاندې به موږ تاسو له خیر سره درس وایو. په دغه درسو کې دوستانو ما مخکې تاسو ته یو پریزنټیشن کړی و چې Grammar Topics for Delft Edu. البته د ویډیو تاسو سره موجود ده. نو نن به د خیره سره موږ تاسو لومړی درس ته شروع کوو چې lesson 1 ده. دوستانو دا په یاد ولرئ چې په دغه درس کې البته ما تاسو ته ترجمه دومره کړې نه ده. صحیح ده، ترجمه به وکړو خو ترجمه مې کړې نه ده. البته لیکلې ترجمه نشته. سمه ده. دلته نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ته لږ څه ناڅه انرژي ورکړئ او فعالیت وکړئ. سمه ده. ښه، نو دوستانو زموږ تاسو لومړی درس چې ده دا څه ده؟ present tense of the indicative mode. موږ تاسو present tense وایو یا هغه زمان وایو چې هغه د اوس کې موږ تاسو سره خبرې کوو یا غږیږو یا یو کار کوو. سمه ده. او indicative mode مطلب دا ده چې موږ تاسو ته ښودنه کیږي یا یو کار کوو یا یو شی ښیو. سمه ده. دلته موږ تاسو په درې شیانو باندې فوکس کوو. فوکس البته څه مطلب ورکوي؟ تمرکز، یا مطلب دا ده چې زیات کوښښ کوو یا مرکزي موضوع چې ده هغه څه شی ده؟ هغه درې ګروپه ده. چې هغه څه ده؟ هغه زموږ تاسو ځینې وربونه دي یا ځینې فعلونه ده چې په ای آر، آی آر او آر ای باندې ختم کیږي. نو دوستانو دا په فرانسوي ژبه کې ټول مجموعاً ټول فعلونه په دغه درې حالاتو کې تاسو موندی شئ. سمه ده. او موږ تاسو اوس به په راتلونکي سلایډو کې په دې هر یو باندې به کار کوو او تاسو به زه مطمئن یم چې ښه به پوهیږئ په دې باندې. د ده سره سره دوستانو بیا هم ما تاسو ته یو کمیونټي جوړ کړی ده. که چیرې غواړئ چې په دې کمیونټي کې تاسو یو ګروپ ده البته فیسبوک کې، که چیرې غواړئ په دې کې ځان راجسټر کړئ یا مثال د خبرې یو غړی جوړ سئ، تاسو کولی شئ چې خپل نظریات، خپل سوالونه د ملګرو سره مثال په توګه یو چټ کوه یا مثال په توګه یو سوال اچوئ. د ځینې ملګري چې پوهېږي هغه بل ته جواب ورکوي. لکه دا یو کمیونټي م جوړ کړی، یو ګروپ شانته کار ده. که خوښېږي تاسو کولی شئ چې هلته جوین کړئ. سمه ده. نو راځئ چې درس ته ښه شروع وکړو. بیا هم دوستانو دلته in addition to Delft A1 grammar, here is the list of grammar topics to prepare for Delft A2. سره د دې چې موږ تاسو د A1 ګرامر ولوسته په تیر درسو کې، اوس به موږ تاسو د خیر سره په دې ګرامري ټاپکس یا په دې ګرامري موضوع کې موږ تاسو به د Delft A2 پروګرام لولو. چې لومړی درس موږ تاسو ته دلته د وکتور سره ښودل شوی. صحیح ده دوستانو. خو د دې نه مخکې دوستانو چې زه تاسو ته درس شروع کوم، زه تاسو نه د یو خبرې غوښتنه کوم. ځان ته زما په دې درس یا په دې سلایډ باندې تاسو نشئ کوئ چې Delft A2 پروګرام پاس کړئ. مهرباني وکړئ، لږ څه ځان ته وخت ورکړئ، لږ څه کوشش وکړئ او تاسو کولی شئ چې بیا خپل د زحمتونو پل یا د خپل د زحمتونو میوه لاسته راوړئ. زه تاسو ته لارښودنه کوم، تاسو داسې کار وکړئ. زموږ په چینل کې ویډیوګانې کې موجود ده چې کومه چې تاسو دا کتابونه ډاونلوډ کولی شئ. سمه ده. تاسو کولی شئ چې هغه ویډیو وګورئ او هلته تاسو دپاره ما ډېر زیات کتابونه هلته تیار کړی. تاسو کولی شئ د کتابونه ډاونلوډ کړئ، پرنټ کړئ، ولولئ. د همیشه دپاره فری مفت تاسو ته په لاسرس کې ده. تاسو 1 روپۍ په دې نه مصرفیږي. صرف دومره ده چې تاسو خپل زحمت وباسئ. د کوم لیول یا د کوم سطحې کتاب چې تاسو غواړئ دلته موجود ده. A1 موجود ده، A2 موجود ده، B1، B2 او C1 پورې. صحیح ده دوستانو.
اوس موږ تاسو د ایدو باندې کار کوو، نو دلته مهرباني وکړئ په دې باندې کلک وکړئ. دلته تاسو ته زیات کتابونه ګورئ ښکاري. تاسو به داسې یو کار وکړئ که چیرې غواړئ چې ښه نتیجه لاسته راوړئ، دا تاسو پورې مربوط کیږي، دا تاسو ته اړه نیسي، دا تاسو ته یو آپشن ده، یا د مثال په توګه دا تاسو پورې د تاسو زړه پورې ده چې تاسو کوم شی خوښوئ، کوم کتاب خوښوئ. دغه کتابونه یو دانه یې واخلئ، که ډاونلوډ کوئ ډاونلوډ کړئ، که نشئ کوئ همدغه لینک ځان سره سیو کړئ. هر وخت چې غواړئ تاسو یې دنه کوئ شئ چې استفاده وکړئ. سمه ده؟ نو دا خو د کتاب فکر وکړه چې لومړی شروع ده. د دې نه بعد تاسو ته دلته مثال فکر وکړه دا نوی درس شروع شو که نه، دوسیه ا ژ د غلیسیون. سمه ده دوستانو؟ نو تاسو داسې یو کار وکړئ چې په هره ورځ یا هر وخت چې تاسو یو درس وایئ، زه به کوشش کوم چې تاسو ته په هفته کې یو درس انشاءالله واچوم، یا تیار کوم یا آماده کوم. انشاءالله نوټونه ما آماده کړې ده، خو بیا هم موږ سره لږ وخت کم وي دوستانو. زما خپل شخصي ژوند کې مشکلاتونه زیات ده، ډېر زیات مصروفیت لرم، ما نشم کولی چې داسې تاسو ته ریګولر یا باقاعده هره ورځ یا مثال داسې ویډیوګانې جوړ کړم. سمه ده؟ نو دا صرف د وطنوالو، د دوستانو، د خلکو د چوپړ او یا د دې چې دوی ته یو ښه خدمت موږ وړاندې کوو او دوی په خپلو خپو ودرېږي او بله ورځ د خلکو د احتیاجتیا نه ووځي، دا پروګرام ما جوړ کړی ده. نو تاسو داسې کار وکړئ چې دلته راسئ، یو کتاب انتخاب کړئ، هره ورځ یې ولولئ. سمه ده؟ د هغې سره سره فکر وکړه چې دلته تاسو یو نوی لغت ګورئ. یو کتابچه واخلئ، قلم واخلئ، دا کتاب ځان ته بیل دا لغت ځان ته بیل ولیکئ او تکرار یې کړئ د ځان سره. زه تاسو ته وعده درکوم دوستانو چې تاسو کله هم چې دغه پروګرام چې زه تاسو ته وړاندې کوم د دغه په آخر کې او دا کتاب تر کوم ځای پورې چې تاسو رسوئ، زه د دې خبرې ګارنټي تاسو ته درکوم، ضمانت یې کوم چې تاسو کله هم دا زما پروګرام آخر ته ورسوئ او دلته دا کوم سیستم چې ما تاسو ته وښوده چې یو مثال دا یو موضوع یا یو صفحه یا دوه صفحې سره لولئ او د دې لغتونه وباسئ، په یو بیل کتابچه کې ولیکئ، ترجمه یې مخې ته ولیکئ او هغه باندې کار وکئ. هغه باندې کار مطلب دا ده چې تاسو به هغه څو ځلې لیکئ، څو ځلې لیکئ. سمه ده؟ دلته تاسو ته ځینې جملې لیکلو طریقه یې هم ښودلې ده، ګوره ښه. تاسو یې دنه پوره استفاده کوئ شئ که چیرې وغواړئ. صحیح ده دوستانو؟ دا خو بهترین کتاب چې زه تاسو ته پیشنهاد کوم دا د لوستنو دپاره ده، او دوهم کتاب چې زه تاسو ته پیشنهاد کوم او یا دا چې تاسو ته غواړم چې وړاندې کوم دا کتاب د دوستانو چې د پروګرسیو په نوم یادیږي. دا وینئ؟ دا هیڅ د ځینې خلکو خبره کوم مشکلات نه لري، ډېر آسان، ډېر بسیط کتاب ده، خو خدای دې وکړي چې تاسو ته ګټه واخلئ دوستانو. دا ډېر زیات اکسرسایز لري، ډېر بې حد زیات اکسرسایز لري، البته لوستنه پکې ډېر کم ده. نو ګورئ دلته تاسو ته اول مثال درکړي، د مثال نه بعد صحیح ده دوستانو؟ تاسو چې مثال ولوسته دلته به یې پریکټس کوئ. صحیح ده؟ ډېر آسان او ډېر بسیط ده. دلته ګوره بیا هم تاسو دلته یې لولئ، دلته دوباره بیرته یې لیکئ، دلته یې مثال بیا یې لیکئ، دلته بیا یې لیکئ. دا ډېر یو کامیاب کتاب ده، زه چې ګورم دوستانو، ما په خپله په دې کې کار کړی. نو زما پیشنهاد تاسو ته دا ده چې دوستانو که چیرې غواړئ چې ژبه بهترین طریقه باندې زده کړئ او زر تر زره له خیره ښه اسناد لاسته راوړئ، د دلف ایدو پروګرام په اگزیم کې یا په امتحان کې ښه نتایج لاسته راوړئ، دا د اکسرسایز دپاره کار وکړئ دوستانو. او دا لومړی کتاب چې ما تاسو ته وښودو دا ستاسو د ګرامر، البته د ګرامر د تکرار او همداسې د لغاتو د ذخیرې دپاره بهترین کتابونه ده. نو دا دواړه کتابونه زه تاسو ته پیشنهاد کوم چې هر کله استفاده ترې وکئ او ویې لولئ. سمه ده دوستانو؟ نو خدای دې وکړي چې تاسو یې دنه ګټه واخلئ. بیرته موږ تاسو ځو خپل د سلاید په طرف. دا زموږ تاسو دوستانو چې ګورئ دا زموږ تاسو فهرست ده چې د خیر سره همداسې ښکته راځو او د آخره پورې کاندیشنل ده او د دې نه بعد دا به زموږ تاسو آخري درس وي. ښه دوستانو دلته ښه متوجه شئ. infinitive verb
یا infinitive verb. چې موږ تاسو په پښتو کې ورته څه وایو؟ مصدر. په فارسي کې ورته هم مصدر وایي دري ژبه کې. An infinitive verb is the basic form of the verb that present an action as an idea or concept rather than the specific action of the subject. دوستانو ښه د خبرې ته خپل مغزه واسکئ، وګورئ چې څه ویلې. وایي یو مصدر د فعل بنسټیز شکل دی چې یو عمل د یو موضوع د ځانګړي عمل پر ځای د مفکورې یا خیال په توګه وړاندې کوي. یا زه تاسو په بل طریقه پوهیږم، دا مصدر په خپله چې دا یو عمل نه ده دوستانو. ښه عمل باندې خو پوهیږئ، عمل دې ته ویل کېږي چې مثال د خبرې فکر وکړه چې ته د خپل ځایه پاڅېږې، ځې ځان ته چای تیارې، دا یو عمل ته وکړو، یو کار وکړه، صحیح ده. خو په عادي حالاتو کې که ته په خپل ځای کې ناست یې او ته وایې چې چای څکل، چای خو ګیلاس ستا په لاس کې نه ده که نه، نو ته ویل چې چای څکل. چای څکلو نه مطلب څه شی شو؟ مطلب دا شو چې تا یو خیال ځان سره وکړه، یا تا یو فکر ځان ته وکړه، سمه ده، یا تا یو مفکورې باره کې خبرې وکړه چې چای څکل کوي، نو ګیلاس به لاس کې اخلي او خوله ته به یې نږدې کوي او د هغې نه به ګوټ کوي، سمه ده. نو دته دا یو مفکوره شو، یو خیال شو. دغه حالت ته څه وایي؟ دته مصدر وایي. خدای وکړي چې تاسو په دې ښه پوه شوي اوسئ. یا د مثال په توګه فکر وکړه چې دلته to walk، سمه ده، to walk تګ، یا to play یا to be. فکر وکړه زه به تاسو ته د واک خبره وکړم. ګوره که زه چیرې وایم چې تګ، نو تګ نه مطلب څه شی ده؟ چې یو ځای ته ځې که نه، نو تر اوسه پورې ته خو روان شوی نه یې که نه. د مثال په توګه وایې تګ، اوس دا معلومه ده چې چیرته تګ کېږي. مکتب ته کېږي، ښوونځی ته کېږي، جومات ته کېږي، سوپر مارکیټ ته کېږي، فارمسي ته کېږي، ګغ ته کېږي، چیرته کېږي، سمه ده. نو دا تګ چې شوه دلته ګوره یو مفکوره شوه، چې مطلب دا ده چې دا به یو کس به قدم وهي، یا د موټر په طریقه ځي، یا د بایسکل په طریقه ځي، یا د تخوتینت په طریقه ځي، په هر طریقه چې ځي، خو تګ یو مفکوره شوه دلته. خدای وکړي چې تاسو په دې ښه پوه شوي اوسئ. همداسې لوبه، همداسې وسیدل او یا داسې نور. نو دغه حالت ته څه ویل کېږي؟ مصدر ویل کېږي. یا په بل طریقه زه تاسو پوهیږم تر هغه وخته پورې چې یو فعل، تر هغه وخته پورې چې یو عمل یا یو مفکوره یا یو خیال په جمله کې استفاده شوی نه وي، هغې ته څه وایي؟ مصدر وایي. دا په اسانه طریقه. بس کله چې په جمله کې استفاده شو، هغه بیا څه شو؟ کانجوګیت شو. صحیح شو؟ بس دومره اسانه خبره. اوس temps présent de mode indicatif. Concentrez-vous sur les trois groupes de verbes. Ça termine par ir, or, ir, re. اوس موږ تاسو په موډ انډیکیټیو باندې یا د پریزنټ ټنس باندې کار کوو چې هغه زیات تمرکز په څه باندې کوي؟ په درې ګروپ باندې، چې هغه په څه شی باندې تخمینیت کیږي یا په څه شی باندې ختمیږي؟ په ای ار، یعنی په آی آر، وبخښئ ای آر، آی آر او آر ای باندې. Le premier groupe, le verbe en OR. Le deuxième groupe, le verbe en IR. Le troisième groupe, le verbe irrégulier. اوس په دې ښه ځان پوهیږئ تاسو چې موږ تاسو په فرانسوي کې څو ګروپه لرو؟ درې ګروپه لرو. ښه لومړی ګروپ چې ده هغه لغات یا فعلونه په څه شی ختمیږي؟ په ای آر باندې ختمیږي. دوهم ګروپ چې ده هغه په څه ختمیږي؟ په آی آر باندې ختمیږي. او درېیم ګروپ چې ده هغه څه شی ده؟ هغه irrégulier ده. irrégulier مطلب دا ده چې غیر قانوني، یا د مثال په توګه irregular بې قاعده فعل ده. بلې بې فایده وبخښئ بې قاعده فعل هغې ته ویل کېږي. سمه ده. نو قاعده او بې قاعده موږ تاسو په راتلونکي سلایډ کې پې بحث کوو. بیا همدلته تاسو ته ویل شوی چې French has classified regular verbs into three groups based on the ending of their infinitives. لکه مخکې ما البته موږ تاسو فرانسوي کې ویلې، دلته بیا په انګلیسي کې درته لیکلی ده چې په فرانسوي کې درې ګروپه ده.
چې هغه هر یو په انفینیټیو حالت کې په څه ښودل کیږي؟ په ای آر، لکه manger manger to eat. کله چې آی آر سره یې finir finir to finish. بیا آر ای attendre to wait. صحیح ده دوستانو؟ لکه مخکې سلاید کې ما تاسو ته یو خبره یادونه وکړه چې regular irregular verb. اوس یو ریګولر ده یو irregular verb ده دوستانو. ښه اوس دې خبرې ته متوجه شئ. دا درس البته تیر یک پروګرام کې شته دوستانو، که چیرې غواړئ تاسو کولی شئ چې هلته یو وارې بیا دوباره پخواني درسونه وګورئ. خیر ده. دا همیشه په یاد وساتئ کله چې تاسو هم درس وایئ که نه، نو درسونه یو د بل سره تړاو لري. کله چې پخوانی درس دې زده یي، دا اوسنی درس دې زده کېږي. یا د مثال په توګه دا درسونه چې ده داسې یو شکل لري چې لکه د پاوړۍ په شان اوسېږي. ښه، که چیرې لومړی پاوړی دې صحیح دویم پاوړی ته خطی شي، او که چیرې لومړی پاوړی نه نو دویم پاوړی ته بیا په سختي خطی شي. سمه ده. نو ریګولر ورب دوستانو هغه وربو ته ویل کېږي چې هغه باقاعده ده. صحیح ده. باقاعده نه مطلب دا ده چې د هغه شکل تغییر نه کوي. صحیح شو دوستانو. او irregular verb هغه ده چې هغه بې قاعده ده. مطلب دا ده چې د هغه شکل مکمل تغییر کوي. صحیح ده دوستانو. نو د دې زیاتو معلوماتو لپاره تاسو کولی شئ چې هلته لاړ شئ. ما نه غوښته چې دا درس ډېر البته دا سلاید ډېر زیات اوږده شي، نو د هغې لپاره ما صرف تاسو ته هسې دې باره کې معلومات صرف نمونه یې ښودلې ده، او نور پوره زیات معلومات مې دلته درس کې نه ده اخیستی، ځکه چې دا د پروګرام موضوع نه ده. Le premier groupe le verbe en OR. اوس تاسو ته وایي چې لومړی ګروپ چې ده دا څه شی ده چې ای آر سره ختمیږي. 80% of the French verb are ER verbs. اوس تاسو ته دا خبره کوي چې 80% فرانسوي فعلونه کومه ځای ده؟ د ای آر سره ختمیږي. څه سره؟ ای آر سره. چې هغه بیا څه سره کانجوګیټ کیږي؟ د ای سره، ای اس سره، ای سره، او ان اس سره، ای زد سره، ای ان ټي سره. اوس به تاسو په دې باندې کله چې موږ په جملو کې استفاده کوو بیا تاسو پوهیږئ چې کومه سې استفاده کیږي. صحیح ده دوستانو. نو د ټولو نه مخکې راځئ دلته دا مثال یې وګورو. لومړی مصدر چې موږ تاسو سره څه ده؟ هغه ایمې. ایمې معنا څه ده په انګلیسي کې؟ ټو لایک. څه شی ده؟ ژیم ژیم، تویم تویم، علم یا ایلم یا آنم، هر یو چې وایئ. که هلکې علم، ایلم یا آنم. سمه ده؟ نو ایمون، nous aimons، nous aimons، vous aimez، vous aimez، elles aiment، elles aiment. دویم لغت چې موږ تاسو سره ده بیا هم د ای اخ سره to sing معنا ورکوي. chanter chanter، je chante je chante، tu chantes tu chantes، elle chante یا il chante، او یا هم on chante. nous chantons nous chantons، vous chantez vous chantez، vous chantez، elle chante elle chante elle chante. د هغې نه وروسته بل لغت چې موږ تاسو سره ده هغه څه ده؟ jouer jouer. درسته دوستانو؟ نو jouer څه مطلب ورکوي په انګلیسي کې؟ to play، لوبه کول. je joue je joue، tu joues tu joues، elle joue یا il joue، او یا هم on joue. nous jouons nous jouons، vous jouez vous jouez. سمه ده؟ او آخر کې elle joue elle joue elle joue. ښه دوستانو، اوس دا زموږ تاسو د لومړی ګروپ
لغتونه و چې تاسو ته ما وښوده. د دې دپاره چې لا زیات معلومات تاسو د باره کې لاسته راوړئ، دلته تاسو ته ما د کانجوګیشن سایټ البته راخیستې ده. نو تاسو کولی شئ چې دلته راسئ، خپل هر لغت 80% لغت تاسو ته ویلي چې لومړی ګروپ کې راځي. فکر وکړه چې زه چې لیکمه ژوې، سمه ده، ژوې. دا ګوره ژوې راغی. اوس تاسو ایدنه پوره هر څه لاسته راوړی شئ. ګوره تاسو ته په څو حالاتو کې ښیي. د پرزنټ په حالت کې فکر وکړه چې دا ده، سمه ده. نو که چیرې هم تلفظ یې کوی نه شئ، تاسو دلته Je joue. پام هم ده، je joue، Tu joues. tu joues، Il joue. elle joue، Nous jouons. nous jouons، Vous jouez. jouez او Il joue. elle joue. سمه ده دوستانو. نو تاسو کولی شئ د دې طریقې نه دلته استفاده ترې وکړئ. صحیح ده. نو دا زموږ تاسو د لومړی پروګرام کوم طریقې چې تاسو استفاده کوی شئ، تاسو ته ټکي په ټکي ما دلته وښوده. دا لومړی ګروپ ده دوستانو. صحیح شوه. دا دلته د موضوع دلته ختم شو د لومړی ګروپ. موږ تاسو اوس د دوهم ګروپ په طرف ځو. صحیح ده دوستانو. دا هغه ورب یا هغه فعلونه ده چې په ای اغ باندې ختمیږي. ای اغ البته فرانسوي کې آی ته ای وایي که نه. ښه. The present tense of a regular IR verb. Drop the IR then add the. اوس وایي کله چې تاسو دوهم ګروپ کانجوګیت کوئ یا جملې ترې جوړوئ دوستانو، هغه وایي دغه آی آر ډراپ کوي. ډراپ کولو نه مطلب دا ده چې د منځ یې وړي او څه ورسره اډ کوي. دلته وګوره، کله چې ژ آی اس، کله چې چوي آی اس، کله چې اټي او یا هی او شي آی اټ، کله چې نوی د آی اس اس او ان اس، کله چې وی دا، او کله چې ال یا الزی یا دوی نارینه یا ښځینه دا استفاده کیږي. صحیح ده دوستانو. نو راځئ چې د دې په باره کې هم کار وکړو، د دې مثالونه هم ولولو. صحیح ده دوستانو. ښه. فینیغ. فینیغ کوم حالت کې ده دوستانو؟ د مصدر په حالت کې ده. دا ښه په یاد وساتئ دوستانو. فینیغ په انګلیش کې څه ده؟ to finish. to finish ختمول یا خلاصول. سمه ده. اوس چې کله تاسو جمله ته جوړوئ، ژ فینی، ژ فینی، زه ختموم. اوس دا تاسو پورې اړه لري چې تاسو کوم ځای کې استفاده کوئ. زه دا کار ختموم، ژ فینی ست travail، ژ فینی ce boulot. سمه ده. زه دا کار ختموم. صحیح ده. داسې. نو دا خبره هم په یاد وساتئ دوستانو، کله چې تاسو په انګلیسي کې خبرې کوئ د حاضر حالاتو په وخت کې، هلته یو سمپل پرزنټ ده، یو پرزنټ کنټینیوس ده. صحیح ده. خو په فرانسوي کې دا یو ده چې د دواړو په ځای کار کوي. هم د سمپل پرزنټ او د پرزنټ کنټینیوس په ځای کار کوي. ښه دوستانو، دا په یاد وساتئ. ورپسې چو فینی، چو فینی، ال فینی او یا ال فینی او یا هم آن فینی. ورپسې نو فینیسیون، نو فینیسیون، نو فینیسیون، وو فینیسه، وو فینیسه. سمه ده. او آخر کې ال فینیس، ال فینیس، ال فینیس. سمه ده. نو دوستانو دا ښه په یاد وساتئ. ګوره چې ما کوم کنجوګیشن دلته تاسو ته ایښی، دلته هم تاسو ګورئ چې په کوم حالت تاسو ته ما راوستی، په هماغه رنګ کې، آبي رنګ باندې. مطلب دا ده چې تاسو دا ښه په یاد وساتئ چې دا کنجوګیشن ټول په کوم رنګ ده؟ په آبي رنګ ده. صحیح ده. ورپسې کوم لغت چې تاسو ته اخیستل شوی دی هغه ګراندیر، ګراندیر، to grow، غټېدل. سمه ده. je grandis، je grandis، tu grandis، tu grandis، elle grandit یا il grandit او یا هم on grandit. nous grandissons،
Nous grandissons. Vous grandissez. Vous grandissez. Vous grandirez. او آخر کې ils grandissent. ils grandissent. سمه ده؟ نو دا هم دوهم مثال و د دوهم ګروپ چې تاسو ته ورکړل شو. دریم مثال دا ده چې réussir. réussir. réussir دوستانو څه ته ویل کېږي؟ to succeed. کامیاب. کامیاب. د مثال په توګه تاسو وایئ چې زه په پوهنځي کې کامیاب شوم. صحیح ده؟ یا بریالی شوم. نو دلته réussir دا معنی یې ده. سمه ده؟ اوس je réussis. je réussis. tu réussis. tu réussis. elle réussit. یا il réussit او یا هم on réussit. ورپسې nous réussissions. nous réussissions. vous réussissez. پام هم ده دوستانو vous réussissez. او آخر کې ils réussissent. ils réussissent. صحیح ده دوستانو؟ نو بیا هم موږ تاسو د هماغه تیر ویب سایټ په طرف ځو چې ما تاسو ته ښودلی و چې کانجوګیزم کوم هسې کېږي. دلته وګورئ زه تاسو ته بیا یو مثال یې لیکم چې FINIR. صحیح ده دوستانو؟ فینیر. دا ګوره بیا هم تاسو ته دلته واخیستل شو. دا پرزنټ حالت ده. تاسو کولی شئ چې دلته څه وکئ؟ بیا هم وګورئ. Je finis. ګوره je finis. tu finis. Tu finis. تلفظ Il finit. elle finit. nous Nous finissons. finissons. vous finissez. Vous finissez. او آخر کې هم Ils finissent. finissent. صحیح ده دوستانو؟ ګوره زه تاسو ته څومره په ساده او بسیط طریقه هر څه برابرومه. خدای دې وکړي چې تاسو ته یې ګټه واخلئ دوستانو. دا دوهم ګروپ و چې تاسو ته تقدیم شو او تاسو ته ورسېده دوستانو. وځو د درېیم ګروپ په طرف. les verbes irréguliers. مخکې ما تاسو ته وویل که نه چې باقاعده او بېقاعده فعلونه ده که نه؟ دا ګوره regular او دا irregular verb. صحیح دوستانو؟ تاسو کولی شئ چې دغه کوم فعلونه چې دلته راغی ګوره د دې شکلونه تغییر یې ونه کړه که نه؟ لکه ګوره ام بیا MA. ګوره MA فکر وکړه AIMER که نه؟ دلته AIM یو دا E دا R ترې نه ایسته شوه که نه؟ نو دلته ګوره د شکل تغییر یې نه ده کړی. ښه دوستانو؟ دا لږ ښه متوجه شئ. کله چې irregulier ګوره مکمل شکل تغییر کوي. د مثال په توګه دا اوس اوف دومره تغییر نه ده کړی که نه؟ لکه ګوره voix تغییر یې کړی ده. ګوره savoir سه مکمل تغییر یې وکړه. aller و. دا ګورئ دا ځینې شیان ده چې مکمل شکل تغییر کوي او ځینې نه کوي. صحیح ده؟ نو دا د باره کې دلته به موږ تاسو اوس لولو چې کومه سي دا کانجوګیټ کوو. Le troisième groupe le verbe irrégulier. دریم ګروپ چې ده هغه کوم فعلونه ده؟ هغه بې قاعده ده. صحیح ده؟ irrégulier verb on IR یا ER, verb en OIR, verb en RE, and the verb aller to go. For this verb have DRE drop it and then add the 6 endings. خیلی متوجه شئ دوستانو. وای په البته دوستانو بخښنه غواړم دا په انګلیسي کې لیکل شوی ما په فرانسوي کې دا irregular verb یا بې قاعده افعال چې ده چې کله آخر کې IRE OIRE RE د مثال په توګه علي. صحیح ده؟ شټوګو د مثال. دغسې فعلونو ته وایي DRE. دا وایي ډراپ کیږي یا د کلمې نه یا د فعل نه خطا کیږي او دغه 6 endings ورته اضافه کیږي. دغه شپږ دانې کوم شیان یا کوم کانجوګیشن چې په جملې په آخر کې راځي دا ورسره اضافه کیږي چې د مثال په توګه څه ده؟ DS ژ دپاره راځي، DS بیا د چو دپاره راځي، D د ال ایل آن دپاره راځي یعنې هی شي اټ دپاره،
DONS د نو د پاره راځي. DEZ د وو د پاره راځي. او DENT د چا د پاره راځي؟ د دوی د پاره. نو دوستانو دا د کانجوګیشن طریقه ده. صحیح ده؟ راځئ چې مثالونه هم ولولو. کوشش وکړئ چې کله زه تاسو ته دا مثالونه لولم کوشش وکړئ ما سره تکرار وکړئ چې ستاسو ژبه لږ څه پې وګرځي. صحیح ده؟ ګرچه زه پخپله هم ډېر وخت کېږي چې فرانسوي نه غږېږم دوستانو، د محیط نه لرې یم، خو بیا هم کېدای شي یو څه ناڅه تاسو ته زده کړم یا که چیرې زده هم نه کړم کېدای شي زه غلطي وکړم، خیر ده بښنه دې وي. صحیح ده دوستانو؟ نو موږ سره ځینې غلطیانې وزغمئ. ښه. اووغیر. اووغیر to open. خلاصول ته ویل کېږي. سمه ده؟ اوس ګوره اووغیر معنا خلاصول ده. مخکې ما تاسو ته ویل که نه چې مصدر کې یو مفکوره ده، یو خیال ده. اووغیر مطلب خلاصول. اوس څه شی خلاصول ده؟ دروازې خلاصول ده، د کړکۍ خلاصول ده، د کتاب خلاصول ده. دا معلوم نه ده که نه؟ اوس چې کله ته په جمله کې استفاده کوې بیا د مصدر نه وځي کانجوګیت کېږي. ژووغر. 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 که چیرې ته وایې چې ژووغر لا پورت، زه دروازه وځوم. صحیح ده؟ څومره ښه. یا ته وایې چې تو اووغر لا پورت، ته دروازه وځوې. تو اووغر لا فنتر، ته کړکۍ وځوې. صحیح ده؟ elle ouvre le livre، هغه کتاب وځوي. سمه ده؟ il ouvre او یا on ouvre. nous ouvrons. nous ouvrons. vous ouvrez. vous ouvrez. او بخیر vous ouvrez دا اس پکې تلفظ کېږي. vous ouvrez. سمه ده؟ او په آخر کې چې ده هم هغه د څه شی سره لوستل کېږي؟ د ال سره. elles ouvrent. ils ouvrent. elles ouvrent. دا اس ورسره تلفظ کېږي. ښه دوستانو؟ elles ouvrent. ښه. ورپسې موغیر. موغیر. موغیر څه مطلب؟ ټو ډای، مړ کېدل. صحیح ده؟ دا اوس یو مفکوره ده چې ستا مغزه ته راځي چې مړ کېدل ده. صحیح ده؟ بخښنه غواړم دوستانو زه د وظیفې په سر اوسېږم، کله کله چې یو ناببره غږ اورئ نو موږ ته بخشش کوئ. نو دوستانو دلته موغیر مطلب دا ده چې مړ کېدل. ژموغ. ژموغ مطلب زه مړ کېږم. چوموغ ته مړ کېږي. الموغ یا ایلموغ. سمه ده؟ او ورپسې نو موغون. نو موغون. ووز موغې. ووز موغې. الز موغ. صحیح ده؟ ال موغ. وبخښئ ال موغ. voir. voir. voir مطلب to see، کتل، یو څه ته کتل. je vois. je vois زه وینم. tu vois. tu vois. elle voit یا il voit یا هم on voit. nous voyons. nous voyons. vous voyez. vous voyez. سمه ده؟ او آخر کې elle voit. elle voit. savoir. څه؟ savoir. savoir څه مطلب؟ to know، پوهېدل. صحیح ده؟ پوهېدل. اوس دا پوهېدل چې په جمله کې استفاده کوې بالغ نه به ته پوهېږې چې ته په څه پوهېږې. je sais. je sais. د مثال په توګه ته وایې چې je sais que tu es afghan، زه پوهېږم چې ته افغان یې. je sais que tu es étudiant، زه پوهېږم چې ته شاګرد یې. داسې. tu sais. tu sais ته پوهېږې. elle sait یا il sait یا هم on sait. nous savons. nous savons. vous savez. vous savez. vous savez. او آخر کې هم elles savent. elles savent. ورپسې چې ده هغه attendre. attendre مطلب to wait، صبر کول، انتظار کول. صحیح ده دوستانو؟ j'attends. j'attends. فکر وکړه چې تاسو په یو ږغ کې چاته انتظار یاستئ، ټلیفون کې j'attends، زه انتظار یم. tu attends. ته انتظار یې.
elle attend یا il attend او یا همان on attend. مطلب دا ده چې هغه سړی یا هغه ښځه انتظار ده. nous attendons nous attendons nous attendons vous attendez vous attendez vous attendez او آخر کې هم ils attendent ils attendent. vendre vendre to sell خرڅول سمه ده یا و خرڅول. اوس چې ته وایې چې زه خرڅم je vende je vende نه هیڅ تلفظ کېږي نه ښه دوستانو. tu vend tu vend elle vend il vend او یا ها on vend. nous vendons nous vendons vous vendez vous vendez elle vend elle vend. ورپسې چې ده prendre prendre to take یو شی اخیستل سمه ده. je prends je prends tu prends یا tu prends elle prend il prend او یا هم on prend. nous prenons nous prenons vous prenez vous prenez سمه ده. elles prennent elles prennent. او په آخر کې چې دوستانو aller aller خو پوهیږئ تاسو ټول to go تګ یا تلل سمه ده. نو اوس چې تګ تاسو په جمله کې استفاده کوئ ګوره که نه دلته aller ده دا مکمل د شکل تغییر وکړه دا ځکه چې irrégulière ده بې قاعده ده سمه ده. je vais tu vas elle va il va او یا هم on va. nous allons vous allez او آخر کې هم elle va. نو دوستانو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسېدو. بیا هم دوستانو د پخوا په شان په کنکلوژن کې دلته تاسو ته ښودل شوی ده چې دا کانجوګیشن د وینې دا کوم سایت چې ما تاسو ته هلته راخیستی ده لومړی او دویم دواړه یې کوی شئ چې د دواړو نه استفاده وکړئ. ځینې وخت تاسو دا هم کوی شئ چې په خپل موبایلو کې د کانجوګیشن سافټویر ډاونلوډ کړئ او دا د مصدر درسونه ده چې تیر په A1 کې موږ تاسو لوستی وو. که چیرې تاسو په مصدر باندې نه پوهېږئ مهرباني وکړئ دا ویډیوګانې دلته وګورئ. صحیح ده دوستانو. نو دلته زموږ تاسو درس پای ته ورسیږي. بیا هم د دې درس چې کومه سي کانجوګیشن کې تاسو کار وکړئ دلته راځئ دلته په سرچ کې ورته ولیکئ دوستانو فکر وکړه aller سمه ده. aller باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو دلته ښیي راځئ چې وایورو Je vais. Tu vas. elle va Il va. nous allons vous allez elles vont ils vont. سمه ده elles vont. نو دوستانو دلته زموږ تاسو مکمل درس پای ته ورسېدو او تر بل راتلونکي درسه پورې تاسو په لوی او بخښونکي او مهربان الله سپارم. الله مو مل شه. خدای پامان.